د قیامت په نښو کې بعض نښې دا دي ان یرفع العلم چې دینی علم به د خلکو نه کم شي، ویثبت الجهل او جهل او جهالت به عام شي، ویشرب الخمر او شراب به ډېر څکې کېږي، ویظهر الزنا او زنا به راښکاره شي، عامه به شي. نو زنا فحاشي ده که نه؟ زنا فحاشي ده که نه ده؟ ها بل واوره حدیث. دا حدیث ده ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ دی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا پس صحیح بخاری کی دیکھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ زما پا دی امت کی با پاخری وقت کی دس خلق پیدا شي چی اغوی با حلال کی دزان دا پار الحرا زنا تاوی فحاشیت، والحریر او نارینه با در خمو کپڑی اچی، والخمر والمعازف او شراب او دا ٹنگ ٹکور سامان با خلق زان دا پار حلال کی. نو چی زنا عام شي ورسر شراب عام شي او دا ٹنگ ٹکور آلات عام شي دا سری فحاشی ده کن. اسی دا نخوا بخکار شوی کنوی دا نخوا خکاره ده و داسی خکاره ده لکه سن چی نور آغا لیده کیگی او د نور دا رنا دا چانا پتا پنانه ده چی فحاشی پا کم مرتبه کی ده. اوز دلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا ٹنگ ٹکور سامان با عام شی خلق بے استعمالی ہوتا گورا بعض وتا دا پختنو ثقافت ہوئی آگا پختن وی پختن ندے یو لگیاو وی آگا پختن ندے چی دا آگا پا بیٹک و پا اجرکی رباب و منگے نہیں پروتی. نو ما پا آگا ٹیم کوئی که پختو تا دیتا وی چی رباب و منگے نو دکا پختو خود رزا دی دیوال لرا چوبا آگا پختن وی پختن ندے چی رباب و منگے بگی. او بعض شاعران چی کرے آگا زاڑا حالات بیانی کنا پا شاعری کی نوی نشتی آگا دا بنگڑو آگا شرنگ آگا رباب آگا ٹنگ آگا زاگا نو پا دی جا خسکی اولا تا نوری دا خو عام دیدن سباب تا اسوی رباب ٹنگ نشتی دا رباب نا ترقی شوی دا قصہ موبیل تاوڑی دلی تا رباب پا ٹنگ پسی کرسی او پا منگی پسی کرسی و بارزی کی دا شئی عام شوید نو دی بسی دی ارمان کئی یعنی شاعر دیزی که ارمان کئی چی یو خوخو دمی بوی پا اجرو کی گڑی دی او رباب بو منگے بو او مزی بوی و دی بسی دی ارمان کئی خلقو یا اللہ چه غلط سسیوی آغا بیا را نونکی او بیا آغا حالات را نولی و یا اللہ نی غلاری تمی رواڑی او دی با غلط کار بسی ارمان کی. نو حدیثونو کی داری چه آخری وقت کی با فحاشی عامشی او دا حالات روان دا طرف تا دی چه دا قیامت نخی آگا کارشوی دا قیامت نجدید